د سار مونږ ډومبه چا کړه د پسمکه باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کړه چا کړه ده آدم علیہ السلام ولی وکو آدم علیہ السلام د جنت نه راغی جنت کې رڼا وا دنیا ته چراغه تیار وا صبح صادق ټیم کې د تقریب ټیم کې آدم علیہ الصلوۃ والسلام ول خدای دا سو شو ته خو تیار ده نو ناګهانه یو رکعت وکړو سجده الله ته ولګولا ډیر ځته الله ته وجړل وګد رکعت آدم علیہ السلام کو چې سری اوچت کو رڼا په نظر راغلا د صبح صادق تجلیات پسمکه باندې را خوارو شو آدم علیہ السلام دوباره به سجده وکړه نو دا دوه رکعات ډومبه پسمکه باندې چا کړی آدم علیہ السلام مونږ د سار مست تیار نه یو زمون لوی خلق چې دی کاروباري خلق لوی چې زمون په نظر کې درانه خلق دی او ټول شپه ګرځي لوح العب کې ګرځي سار به یولس بجې را پاسيږي مونږ دا ډېر درانه او معزز خلق نه دا د آدم علیہ السلام بچی نه دی دا آدم علیہ السلام بچی آدم علیہ السلام خیرا کړي هغه چاته چې د سحر موږ په ټیم باندې نه کوي د ماسپخین موږ په ځمکه باندې اول چا کړي ابراهیم علیہ السلام کړي ابراهیم علیہ السلام د ماسپخین موږ ولې وکړو کله چې زوی روان کو او د الله رب العالمین په وړاندې زوی دې ته تیار شو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين نو ابراهیم علیہ السلام الله ته یو رکعت وکړلو چې یا الله ډیر شکر دې چې زما بچي زما حکم منلو ته تیار دي کله چې چړې لاندې واچولو چړې ور باندې راخ کلا نو اسماعیل علیہ السلام بدله کې ګډ راغی کله چې ګډ حلال شو ابراهیم علیہ السلام دویمه سجده ولګولا دویم رکعت وکړلو یا الہ العالمین چې زما د قربانی په بدله د زوی کې یا الله تا د اسمان نګړ را اولی غلو دویم رکعت وکړلو کله چې الله رب العالمین فرمایل قد صدقت الرؤيا ابراهیم علیہ السلام دریم سجده ولګولا دریم رکعت لاړلو چې یا الہ العالمین تعالی دا بل رکعت کوما چې زما خوب ته درشتونه خوب ویلو یا الله کله چې الله جل جلاله فرمایل انا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم علیہ السلام سلورم رکعت کو دعا وکړه یا الہ العالمین یا الله داستا فضل او کرم چې زما بچی ته دی یا الله د امر د منلو توفیق ورکړلو مالای درا وصلو توفیق راکو به د اغل د علالي دو د غرزي دو توفیق ورکو به د ما ته بدل کی یا الله ګډ را وستلو دعا وکړو الله ته اجلل نو سلور رکعات مونږ د ماسپخین په ټیم باندې ابراهیم علیہ السلام کړي خو ابراهیم علیہ السلام د پاره سو مستحب د آدم علیہ السلام د پاره سو نفل مستحب خو الله لدا ټیمونه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی د سار مونږ چې آدم علیہ السلام دوه رکعات کړیو ستا امت ته پاره بس دا فرض شو خاص اجر څومره دی اوس اجر څومره دی ته چې دوه رکعات د سار مونږ فرض ادا کې نو عزیزانو دا یاد ساتئ دا حدیثو کتابونه په دې باندې ډکتي مؤمن چې کله یو سجده الله ته د سار ولګي او دې لا بل سجدي درا اوچت شوی نه الله وی زما دې په خپل جاه او جلال قسم وي چې ټول ګناهونه ورته معاف کوم څومره لوی اجر دی یو رکعت باندې د سار مونږ نو پټیم کول پکار دی د ماسپخین یو رکعت مونږ دې وکړو دویم تلا پاسې دلم نه الله جل جلاله وی اے زما بندا کم اجر او ثواب چې ما ابراهیم علیہ السلام ته
د ګډ په قربانو ور کړې اے زما د خپل پیغمبر امتی زئی تا ته په یو سجده باندې درکوم او داغي عمل می چې قبول کو نو اے زما د محبوب امتی ستا ټول اعمال می قبول کړی دي ماسپخین مسکون کې لا د مانځنه فارغ نه چې الله دا عمل نامې د صفا کېدو فیصله فرمایي مونږ او تاسو څنګه د ماسپخین مون مسنګ دی نو بهر حال خبره خو بل خو لاړه د حضرت کعب ابن زهیر خبره می کولا د ماسپخین ټیم دی راغی یا د سحر ټیم دی راغی ځان نه صادر تاو کړه دی په تور صادر کې راغی ځان نه داسې یو کپڑا تاو کړه دا چې هغه مدینه منوره کې زنانه او د ځان نه تاو هلا سرداری کونین تا مخی تکیناستو حضور علیہ السلام مبارک میں تپوس کی سو کی ورطوی اید اللہ حبیبا ننورز باندی ارچات در رب العالمین دی ایمان دروڑو انعام ملاوی گی کنا ورطوی ارچات ملاوی گی ورطوی کپن ننورز باندی کعب ابن زہر راشی او تا باندې ایمان وروړي نو داغي ایمان قبول دے کنا حضور علیہ السلام فرمایل بالکل ایمان قبول لے کعب ابن زہیر د مخنا صادر لری کو آواز کی اشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله دی دوران کې او صحابی په منډه راغی نبی علیہ السلام ورتوی ادریگا اے دخدے بندہ بل قدم روان لی نن زما پغی کی زما عاشق ناستے کعب ابن زہیر تبنن پاغی رنگ باندی گورینا پکم رنگ چتا سے پہ جندلو کعب ابن زہیر فوراں پاسے دو و اید اللہ حبیبا دے شنڈو امو اشتا مخالفت کرے دے دے جب امیشتا زمبین کرے دے اس اجازت رہا کا چستا پمین کسو اشعار اوے ما دے دو کون سردان مبارک ورطوی پاسا منبر باندی کی نولو حضور علیہ السلام ورطناستے او کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام بارک اشعار ہوئی نبی علیہ السلام اشعار یو شعر مانا او ترجمہ دادا کہ بے شک دا پیغمبر دا اللہ رسول لے دا رسول نور من نور اللہ دا رسول نور دا اللہ نرے دا اشعار ویل نبی علیہ السلام مبارک ورتقتل بہترین اشعار اولوستل کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ اشعار نبی علیہ السلام ورتے نورم ہوا کعب ابن زہیر خودیر بہترین شاعر اشعار شروع دی کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ دا زړه د مینې او د جذبې او د محبت اشعار ہوئی د دو کون سردار مبارک د ځان خپل صادر را کولو کو صادری را کولو کو کعب ابن زہیر ته کی خدا اے کعب ابن زہیر والا زما دا صادر دی مبارک شان کعب ابن زہیر کلی سینی تنیسی کلی خلی تنیزدیک کلی سینی تراجب کی عزیزانو دا امام الانبیاء دا صادر قیمت تگوران یو دور او زمان راغل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگی تا چاول چی کعب ابن زہیر سرا دا امام الانبیاء صادر مبارک دے کسانی اور بسراولے گل کعب ابن زہیرہ دا صادر مابانی خرس کا اغیر نا دا سکدہ کی دیش کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ مبارک مجبور کو چی تسمر قیمت غاڑے قیمت در کم او بل دا چی تانا بزایشی زبای پا خزانہ کی کیدم او چی کم باچای وقت رازی اغیر بے پوکو باندے منگا ور اچو داغی دا برکت تپارا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برکت تا قائل دے تو اس زمانے مناسب قائل نے دے عجیب خبر دا امیر معاویہ صادر پسو واغستو پشل زرا اشرفی باندے صادر واغستو دائی صادر کپڑا اغستے کدائی نسبت اغستے جواب را کئی نسبت اغستے